بغیرته مردګاوي کنجري یره دي د شیطان د مخ دي د شیطان ځان سره دا یو فرعون دی یو شاداد یو نمرود دی یو بغیرته یو شمر دی یو یزید دی په یزید باندې دي ملعنت دي یزید په خپلار باندې دي ملعنت دي زه په ټول عمر په دهلیبیت تاسو یو خزو نر وغان تاسو خور مور وغان دي بغیرته اوس غیګه په مخ ظلم تنگ شو ظلم دغه غواړ ستاته کنځا وکم خامخا بالی رانه خپشي دا داسې ښه دلیل دی ووایه داسې ښه دلیل دی راوړه زه دې تا کتابونه درته ښکاره کوم قرآن درته ښکاره کوم قاري صاحب یو پوښتنه درته لرم قاري صاحب پوښتنه دا درته لرم چې ماشاءالله ډېر زبردست دي سنت او ویره هر شی دې برابر دي الله دې ژوند درکړي دا خبره راته وکړه قاري صاحب چې د تا د شیوګانو پرته بل داسې یو بیان ما نه ده اورېدلی قاري صاحب دا ولې دا اوس مې دا قرآن درته ویل که مې څه شی درته که مې تورات او انجیل او که مې دغه دا اوس ته کوم ډمتوب ته ناست یې که دې ډمتوب اورېدل او که دې قرآن اورېدل نه قرآن خو دې اورېده خو ګوره ته د قرآن هغه بیان کوې چې ته ګوره ته موږ د منافقینو او له کفارو نه حساب کوې دا ولې قاري صاحب ته دا بل بیان نشته څه شی یې هو الحمدلله نو تا ته چې قرآن ویلي دي نو دا قرآن به موږ منو که به نه منو بالکل به یې منو قاري صاحب قرآن کې الله جل وعلا ابو بکر ته او عمر ته صادقین مؤمنین ویلي دي تاسې ولې شپه ورځ بدورت پسې وایاست ولې توهین پسې کوئ قاري صاحب ګوره موږ یو خبرو ته ګورو چې کوم حدیثو کې راغلي او قرآن کې راغلي قرآن کې خو الله درته وایي اولئک هم الصادقون د مهاجر ابو بکر او عمر ته دا راته وایي قاري صاحب وختونه صبر وختونه کوم دا وختونه کوم ته دا راته وایي قاري صاحب چې دا سم په ایمان به راته وایي قرآن دې مخته ایښی په دغه قرآن باندې ته قسم وکړه چې د جنګ احد کې کوم اصحابه وتښتېدل ښه که مې بیا له قرآنه د الله عفو د هغو صحابه و مبارکې درته ښکاره کړه بیا خو به دې د خپل کفر و شرک و ضلالت به بیا پرېږدې بیا خو به بېرته په قرآن ایمان راوړې ما اوس هم په قرآن الحمدلله ایمان ده کومه ده خو دا زه اوس درته وایم رب جل وعلا دا ریپورټونه خو نه مه وږئ دلته له موږ سره څوک شته هم نه ریپورټونه مه وږئ دا بعضې کسانو ته غږ ورباندې وکړه چې ریپورټونه مه وږئ اوس ګوره دا زه درته وایم چې الله جل وعلا ابو بکر هجرت وکړل که یې ونه کړل زه نه یم تر خبر له ابو بکر ولې قرآن کې الله جل وعلا وایي چې اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبه لرسول الله صلی الله علیه وسلم سره هجرت وکړل مدینة المنورې ته نوم یې کې راغلی دی چې ابو بکر کې وکړو نو قرآن کې خو د هېچا نوم هم نه ده راغلی قرآن خو مهاجر ټول په یو ځای یاد کړي دي که دا قرآن نومونه یادولی خو ډېر سپارې خاص نومونه د صحابه وکېدل له یو لکو نه زیات صحابه دي مهاجرو انصار دي پکې نور صحابه دي قرآن په مجموع کې ټول مهاجر ښودلی دي چې دغه مهاجرین له مکې نه چې مدینې ته لاړل دا ټول حقیقي مؤمنان دي رب په قرآن کې وایي اوس دا قرآني آیات مني تېره ورته ووایه څرنګه ده منې یې که یې نه منې وایي تلاوت قرآن ولې نه منم قرآن الحمدلله الحمدلله منم سورة دغه کوم څه شي له تا سره چالو دي دا بند کړه ورته یو ځل یې بند کړه د قرآن احترام به وکړو صحیح ده ښه قرآن کریم شته در سره نه قاري صاحب غږېږه زه اورم بل بیان نه څه خالي شیګانو کې بس کېږي ولېږه بل کېږه مخ پوښتنې ته جواب سره قرآن د ودې الله بنده اوس بیا لاړلی اوس بیا کنځلې کوي لکه کابل چې ویې غفر له کنځلې شروع کړه دې زه خپل کار دی ما ته مور دغسې تربیت نه ده راکړې الحمدلله زه بیا نو شیانه یې علي تعالی عنه دې منلو واجم علیه الصلاة والسلام د هغو دې منلو واجم الحمدلله زه د کنځاو والو نه کنځاو تاسې بنا کړې ده پوه شو یا الحمدلله یا دې خدای په فضل سره د تا کتابونه که مې اوس راواخیستل وایي د شیعو له ضرورياتو د مذهب نه دا خبر ده زه به کنځلې کوي د تا کتاب یو څه وایي ته بل څه وایي کنځلې ګناه ده د تا کتاب وایي چې کوم شی چې کنځلې نه کوي هغه شی نه ده آیات غول څه آیات غول آیات غول ښه سورة التوبه سورة الانفال څلور او یایم نمبر آیات راواخله څه در سره ته غږېږه نسته را سره ته غږېږه تا باندې مې اعتبار ده غږېږه خو داسې کامره راته رامخامخ کتې په زه ورته ګورم که نه کامره راپورته کړه بل اکاونټ مې راپورته کړه الله دې وکړي چې دی نن قرآن عظیم شان را سره ومني او هدایت قبول کړي الحمدلله قاري صاحب ګوره دا غلط غږېږه که نه قرآن منمه زه مسلمان یم الحمدلله کوم قرآن مني له مهدي سره زده که له مسلمانانو سره زده آپشن دره وکړي خو دغه یو قرآن ده نو بل قرآن له کومه راغی د تا به زه سل 200 کتابونه به ګوره خبرې ته غوږ ونیسه قاري صاحب ګوره دا ته غلط غږېږه که نه که تا چېرې بل قرآن جوړ کړی دا خو صحیح ده که نه دغه خو دا یو قرآن دا ما ولا که جوړ کړی دي تا له 200 کتابونه به زه اوس درته وښیم چې د مهدي اصلي قرآن له مهدي 12 مهدي سره ده ښه دا سورة الانفال ده سورة الانفال لسمه سفاره ده ښه څلور او یایم نمبر آیات ده ترجمه م زه نه درته کوم تی خپله پښتو خو ویلی سې که نه ترجمه نه سم ویلی تېره ته ووایه والذین
دا څوک پښتو روانه پښتو ویلی سي؟ او هغه کسان آمنو چې ایمان یې راوړو وهاجروا او هجرت یې وکړو وجاهدوا او جهاد یې وکړو في سبيل الله په لار د الله کې والذين او هغه کسان آووا چې پناه یې ورکړه هغوی ونصروا او امداد یې وکړو أولئك دغه کسان چې هم المؤمنون دي هغوی مؤمنان حقا په حقه وحقسا. ودرېږه کاري صاحب ودرېږه بالکل زه یوه خبرې ته نظر چې کوم په دغه قرآن کې دغه لیکلي دي چې کوم خلک کفارو ته شا وګرځي او وتښتېږي د هغوی کوم عذاب ده. بستر دغه هغه آیات به ملاړ شو و دغه آیات کې اوس ګوره بلې خواته دې منډه ورسوې ته ما ته وښیه. الله جل وعلا وایي هغه کسانو چې ایمان راوړل هجرت یې وکړه. ابو بکر او عمر او عثمان علي رضوان الله علیهم اجمعین ټولو ایمان راوړی و که نه؟ زه له علي علیه السلام نه خبر یم. له نورو نه یې خبر؟ پوه مې که که نه خو پوه مې که په دوی کې کومه دې ته حضرت ابوبکر صدیق لیکلی. ښه که مې له امام علي رضی الله عنه درته ثابته کړه بیا خو بیا منې؟ منم یې راته ووایه. ښه شابه. ښه اوس قرآن ښه یو دقیقه ما اوس زه له ده سره فقط وأخرج ابن عساكر عن علي رضي الله عنه لچانه خره ته وګوره دې زړه سره اوس به د علي رضی الله عنه منلو پته م لګېږي. علي علیه السلام قربان سه. عن علي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه قال ويل لما أسلم أبو بكر قال سي أبو بكر إسلام قبول كرل أظهر إسلامه دخل إسلام. دوه منټه خبره ته غوږ ونیسه ګوره میوټ کوی مې ما کاري صاحب بیرته ګوته پورته ویسه حضرت علي علیه السلام ته ګوته پورته ویسه. دا لیکلي دي ان علي رضی الله تعالی عنه قال اوس ابو بکر ته ګوته ویشه ابو بکر ته خالي ګوته ویشه دغه سره رضی الله تعالی عنه ولې نه دی لیکلی؟ لما أسلم أبو بكر دا خو دي أهل السنة والجماعات كتاب دي مو په زړونو کې رضي الله عنه. دا غیږه صبر علي رضي الله عنه دا خو دي مو کتاب الحمد لله سموږ دومره مینه او محبت او سر دي غله ناموس رضي الله عنه هم لیکلی ده. الله اکبر دا خو دي مو په مینه او محبت باندې دلالت کوي. دا خو دې موږ په مینه او محبت باندې دلالت کوي الحمد لله. دې تعالی رضی الله عنه سره کار نسو ابو بکر ته الله رضی الله عنه ویلی ده. بشک الله ته رضی الله عنه ویلی ده. هغه دې ماته رضی الله عنه ثابت دی. قرآن منې که نه؟ تا ویل وایي زه قرآن منم په قرآن کافر ویله قرآن دې ټوپ راواخیست او په کتاب کې په حدیث کې راته ښکاره کړه. کله چې مې حدیث درته ښکاره کړه اوس په حدیث هم پسې کافر شي اوس به د هندوانو کتاب ته ځي چې د هندوانو کتاب راته ښکاره کړه. اوس غوږ ونیسه ګورې مسلمانانو وایي په کتاب کې راته ښکاره کړه منمي. علي رضي الله عنه قال لما أسلم أبو بكر دغه نقطې سي ورکړي دا نقطې د دې په معنا باندې ورکړي چې دا رضي الله عنه په تکرار وایي مسلمانانو دا دومره شنه دبي دي دغه نقطې ویني د کتاب دا نقطې د څه شي لپاره ورکړي دي؟ کاش کې تاسو له کتاب نه خبر وای کاش کې تاسو په کتاب پوهېدلی کاش کې تاسو یو وخت د اسلام یو کتاب مخکې راخیستی وای او د هغه تلاوت مو کړی وای د هغه مطالعه مو کړې وای. ګورې دې ځای ته وګورې دا نقطې د دې ورکړي دي چې دغه رضي الله عنه تکرار ته ضرورت نشته په دې روایت کې وایي یې ورسره. لما أسلم أبو بكر رضي الله عنه أبو بكر صديق أظهر إسلامه خپل اسلام ښکاره کړل پټ نه کړل. ودعا إلى الله وإلى رسوله د الله طرف ته او د الله د رسول طرف ته د خلقو دعوت شروع کړل. الله أكبر الله أكبر. يا دقيقة بيات صبر. وأخرج ابن عساكر من طريق الحارث عن علي رضي الله عنه قال إمام علي رضي الله عنه أول من أسلم من الرجال أبو بكر رضي الله عنه. مطلب یې څه شی سو دومره دې ځان ته زور ورکو وقسنو خو نه پوهېږي الحمد لله. علي رضي الله عنه وایي چې اول چا اسلام قبول کړی له سړو نه هغه وایي ابو بکر ده رضي الله عنه وارضاه. الله اکبر. بشک وقسه پسې علي علیه السلام بنت ابو طالب واګنیسه چالو کېږي ولې مالک ولې مې یاري تلواره مکو اوس به که خدای کې ویل د هندوانو کتابونو ته تختې ښه د چا د هندوانو کتاب ته وتښتې قرآن نه خو راغلی هغه خاص اوس به که خدای کې ویل مسلمانانو وکسي لا بلا پسې ګرځي خبرې ته غوږ ونیسه. صبر نه د زړه سره بلا نه ګرځم دا د علي بچی ده دا یو ډزمار ځان وهونکی مخ وهونکی سینه وهونکی ماتم کوونکی نه ده دا د علي حیدر بچی ده غوږ سه. وأخرج الحاکم راځي دې ځای ته وګوره قلنا دغه صبره وایي قلنا لعلي يا أمير المؤمنين وایي موږ علي رضي الله عنه ته ویل یا أمير المؤمنين
اخبرنا عن ابي بكر مو خبر کله ابو بکر دنه دیغه حال راته وای فقال علي رضی الله عنه دا وای داسې سړیو ذاک امرؤ سماه الله الصديق دا وای داسې سړیو چې الله د ته نوم دی صدیق ور کړیو على لسان جبريل د جبريل عليه السلام په زبه وعلى لسان محمد صلى الله عليه وسلم خبرې ته وګورئ نه یو دا روایت به تر پای ورسوم تلوار مکو اوس به خدای کې ویل داسې ور در باندې بلیږي اوس به علي رضی الله عنه تکنزلی کوي کدي رب رضا وعلى لسان محمد صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه وايي چې ابو بکر ته د صدیق نوم الله ور کړی د جبريل په زبه د رسول الله په زبه یې ور کړی دا اوس پسې ورته وګوره كان خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإداي رسول الله خليفة وتسوك ويا علي رضي الله عنه رضيه لديننا فرضيناه لدنيا رسول الله په دین کې په د باندې راضي وو نو موږ په د باندې راضي سو د دنیا په خلافت او امامت کې اسناده جيد وي صبر یاري د لیک صبر وکړه واخرج جدار القطني والحاكم نه صبر دا دوه روایت درته وایم دی علي رضي الله عنه روایتونه دي دومره بیا د به امام روایتونه ته وګ نه نيسي كم سمعت عليا عليه السلام يقول على المنبر ويتسوش بإشمار زلمي علي رضي الله عنه وارد المنبر إن الله سمى أبو بكر على لسان نبيه صديقا وي الله جل وعلا أبو بكر تدي صديق لقب رسول الله بزبور كريو شاور كريو الله بل پسې وار د اخیری روایت امام علي درته خیمه مسلمانان وغوسي طبراني دا روایت راوړی دا بسند صحيح عن حكيم بن سعد قال سمعت عليا وإمام علي رضي الله عنه واوردل يحلف قسم بأخستل چش قسم سي الله جل وعلا اسم أبي بكر دال أسمان ندي صديق را نزل کړی دا الله أكبر بشكل يعني علي رضي الله عنه بقسم أخستل يا أبو بكر صديق نم الله جل وعلا لأسمان را نزل کړی دا وس مری خبرې ته پریدي کمنه پریدي دا تاسو بالکل بار بار مې میوټ کوي خبرې ته وګونی سر دغه سره چې د اسلام په هر خبره کې بدی امیر المؤمنین حضرت علي علیه السلام ته ورانو ها په باغ فدت کې دي چیرې ولو په محمد رسول الله په جنازه کې دي چیرې ولو په جنگ کې دي چیرې ولو چې دغه خبره به ولي علي علیه السلام چې خبره به نه ولا چې به غږ به وکړو چې دغه د موږ نه ده او دغه باغ فدت ته نه ده حضرت سنميږي فاطمه الزهراء یو ځای نه بل ځای ته لاړې د صحابه او ایمان د قرآن ته راغلي رضي الله تعالی عنه ته رضي الله عنه ته وګورئ چې ټول ما دې بیچارهګانو حال ده مسلمانانو دا وڅو ګوري دا دې بیچاره یو دا ولې وتختیدل دې ځای نه ولې وتختیدل تا خو یې قرآن منم تا خو یې قرآن منم اخو پریدا ګوره خبرې ته خو مې پریدا کنه ته ما خبرې ته نه پریدا ته یو غنټه وګورې دغه ځای خبره کوه لسان غیرت اوس چوپ درته ناس مو ما پریدا زله ځان کې کېدل کله ما پریدا ما خبرې ته پریدا وای دا هر معاملې کې به غږ به وکي امیر المؤمنین حضرت علي ته ورسي ها چا وای څوک وای ټول صحابه به وای ابو بکر به وای عمر عثمان یو راوته دروانی خولاتي نور څوک دروخه روایت راوړه کوم کتاب ویلی کوم کتاب ټول کتابونه وای خو تینه مني منکری اهل بیت منکری اهل بیت یو دې زړه سره یو راوخه اهل بیت اختلاف بلا دګره پریخي ده کمی وصل اهل بیت نه اوس کنځلي به بچو کوي دا د تاسو عادت ته اوس به خدای کې ویل کنځلم کوي توهین بم کوي خپل تربیت به دیم ښکارا کوي دا د تاسو کار ده څوک وای په کتاب خبرې را سره تربیت ګور طاقت لیکل د یو مسلمان ته کافر ویل روایت راوړه او وی بل خاطر منډي ما وګه وی بل خاطر من کوم کتاب ویل دې مهرباني وکړه ما یې خلاصه هیڅ شي سړي ویل ما نه واورید کوم کتاب ویل دا د سور باندې راوتر خو مؤمنان کوم کتاب ویل دي زر یو کتاب دروخه زبتا ته وجه اهل بیتونه دا کتابونه درته ثابت کړم چې علي رضی الله عنه خلفاء الراشدین وسره ودي هغوی سره به المنسک ولا هغوی سره به په اخلاص او په صداقت باندې کار کوي شر نه قبل او پوس خبرې ته وګونی سا یغه شر نه قبل او یغه نجار سم هغه اهل بیت دې زړه سره قربانه یو علي جان ودي زړه سره يعني علي رضی الله عنه شر نه قبل اول كان كل ده
بالکل شابس يعني تاسو دومره شرير ومفسد خلق يا سي علي هو شرنا قبل ولا تاسو طول عمركم شر کې تیروي كبروا يا اهل السنه تكبير ولله الحمد. نار دوسي ما ولا خبرتك غوږ واي تا په خپل خو دې زړه سره اقرار وکړل چې علي رضی الله شر نه قبلول دا شر تاسو ولي قبلول دا شریر خلق ولي تاسو نه قبلو تاسو ډلې قبلې دي حضرت علي محبت ولي نه یو دقیقه علي جان په امریکا کې دي اهل سنت په روس کې دي اهل سنت په چین کې دي اهل سنت په دنیا کې دي اهل سنت یو کتاب راوخی د اهل سنت دي اهل بیت او توهین دي کړی زبتا ته زر کتابونه درو بالکل تاسو زید خیمه كان خبرته غوږونه یو دا غوته کته غوته ما خوځاو خبرته غوږونه دي عمر دي بچي په غوته مشه داسې پورته ایلاس یا ما معلوم ده الله تخطي يا درب بیا برابرېږي رانه بیا ګوره بلې خوا دې ما توهین کوه ما ته وایه د صحابهو خوا ته به نه ځې بیا به دې په خدای قسم داسې برابر کړم بیا به زما تا کس ولې ما نور کوي خو یوه خبره زه ګوره په قربان او په جار خبرې در سره کوم چې وقربانه کې دې سم یوه خبره په نقطه کوم کتاب کې د اهل بیت و توهین راغلی راوخې دغه کتاب کې راغلی ده په دا باغ فدت کې دي فاطمه الزهراء حقو کنو زه تاته وانکاري سه ګوره له قران نه غيګه له خدای نه غيګه دا اوس ګوره بیا کوم ځای ته نه بندوي نه کوي اخیر بمري بچه خبر ته ورزي دا جنت يا حضرت علي ده علي جان وعلي خبر باغي في دك كان دور كړي فاطمه رضي الله عنها ابو بکر نه دور کړي بل چا نه دور کړي عمر نه دور کړي بل چا نه دور کړي دا غدري مشاور ولو دا غيګه په خضر ته معلومات خالي ما خالي بس خلاص وای د جلسه سره قهر ولي درغلي ده ولي قهر مدر ولي وای په حوصله باندې يعني ابو بکر د خپل کسانو د دې نسې ویلې خبرته وګورئ يعني ابو بکر ګوره بیا وای مایک ولې را بندوي بیا وای مایک ولې را بندوي خو انسان څه دومره انسانیت په ځان کې پیدا کوي وای خبره ابو بكر او عمر او عثمان دغه درې خلفاء الراشدين وفاطمه رضي الله عنها دا حق نه دور کړی کنه كل غاسله شابس افرین زمريه افرین امام علي رضي الله څو کاله خلافت وکړل هو تکي ولید له دې پنځه کاله خلافت وکړل تاسو شکر په دې نه یې خبر څه کم پنځه کاله علي رضی الله خلافت وکړل په دغه پنځو کلو کې علي رضی الله عنه دغه حق ولې فاطمه الزهراء او حسن او حسين رضوان الله عليهم تور نکړل خو تو اسنی دور کړای کنه تو اسنی دور کړای یاره کاري څه خبره ته وګورئ سر والله کې دی وخت خبره دی اهل بیت کې خبر نه زبا اوس د تعالی کتابنا دا درته ښکاره کومه چې علي رضی الله تعالی سم جوړ کړی زه د تا کتاب له اشتتاله کمپنۍ ولا د مکتبینه یې درته اخلمه علي رضی الله پنځه کاله حکومت وکړل په دې پنځو کلونو کې دغه فاطمه رضی الله عنها حق ولحسنین وتور نکړل دې جواب راک خلاص سو الله اکبر بشک راوړل دا راته وای بل خامته دې خبري خبرت اوس په خبري د وګ نسی خبري د وګ نسی خبري د ګوره مې کومه زه دې خبري جواب کوم دا کوم خبره معنا وای درایو صحابه او حق نه دور کړی اوس بل علي رضی الله عنه دا ماته ثابتوي چې علي رضی الله دا حق ور کړی دا او کینه دور کړی مهرباني وکړه کتاب راځي نه دور کړی ګوره د علي علی السلام اول خلیفہ د اسلام شابه دا اول خلیفہ و ګوره په زور حکومت جوړ شوی دا په زور حکومت جوړ شوی اوس بیا چیرې نه حکومت ته خبري ته وګورئ څنګه ما کوم جواب دا به اوس په توهین ځان در نخلاصي په سپکاوي باندې روایت راوړه علي رضي الله عنه ولد علي جان دو څو کېږي د زړه سره دا دو څو کېږي دو پنځه کېږي پنځ تن پاک دو پنځه کېږي بالکل پنځه کېږي د ماپ کتاب کې پنځه کېږي کتاب کې دوی ته سوال ده دوی د پنځه مذهب اسلام کې ریسه وای دا مغه د اشاره دی دوی صحیح خدای دې وایي چې دو پنځه کېږي یعنی مطلب دا ده چې نه قران در سره منم نه دین در سره منم نه صحابه نه اهل بیت هیڅوک در سره نه منم مطلب دا اوس ګوره د زړه سره یوه خبره و قربانه کې سم تا ویل چې ابو بکر او عمر او عثمان حق نه دور کړی فاطمه الزهراء رضی الله عنها ته اوس دغه خلافت خو علي رضی الله عنه پنځه کار یعنی پنځه کاله عملا دا د ابو بکر او عمر او عثمان په وخت خدای خلیفہ و خو خلافت نه دور کړی دي تا خبره زی جدل اندر سره منم ورسه سی بیا د علي رضی الله عنه خلیفہ سو دي مسلمانانو په دغه خلافت په دوران کې دغه فاطمه رضی الله عنها حق ولي ورنکړل آیا وري کړل کی ورنکړل د دې جواب راکړل ودی زړه سره خلاص سو خبر دا خبره دغه ګوره ته دی وایي چې علي علیه السلام په حکومت
خو لاول د دې علي حکومت په جنت کې د علي حکومت په دې دنیا کې د علي حکومت نور ټول بس ځان سره به تاسو نشي يعني خبرې ته وګونیسه دا راته وای چې د حق ور کړی د کني ور کړی کنه خدا خبره کوي الو و الو आवाज راځي الو و خبرې ته وګورئ د کارسه خبره نه چل دا چې دا حق دا ماته وای چې حضرت محمد رسول الله نبی دا کنه دا وصل دا نه مني وصل النبي تبعنا خبرې ته وګورئ کنه خو به یو ته میراث تراغللی ته د فاطمه رضی الله عنها میراث تراغللی ته له قران ګوري مسلمانانو ما ورته ما کوم دي مهاجر او انصار او ایمان له قران درته صبر خو وکړه نو صبر خو وکړه ودی لا باندې صبر خو وکړه په قران عظیم شان کې مدرته ویل سراسه په قران کې به مهاجر او انصار او ایمان صداقات وفاداری دا ټول درته ښکارا کړم کله چې پوسوسي ولا په قران کې راته ښکارا کړل منډه دی واخصه احاديث وتعالى رضي الله عنه کله چې میلا عادل نو وګ ولې خبرې ته وګورئ په دغه قران کې بلا استغفر میدان پریدي په جنگ کې خبرې ته وګورئ چې څوک میدان پریدي په جنگ کې دیګو څه عذاب ده تختی دراغه شابس مننه يعني چې څوک وتختیږي د جنگ له میدان دغه لپاره عذاب ده دغه بالکل دغه كم يوجد تابا كتاب كده تخكارك لسي احد په میدان کې عادل رضی الله عنه پټ سوی ول نبی علیه الصلاه والسلام ایا هغه په دې حکم کې راځي زمړه خدای دی وشر مو پالیک مغیره ودي تا كتاب پکې غږیدل دي تا امام دي تا مفسر په خدای قسم پکې غږیدل دي تا ابي عبد الله عليه السلام واي ام علي رضي الله عنه پټ ول نبی علیه الصلاه والسلام دي تا کتاب ودي الله بنده امام صادق عليه السلام ته خالد بن ولید دراغه تختی خالد بن ولید دراغه پوس خبرې ته وګورئ دا د ټول پیژنما تر ته ثابته خش علي رضي الله عنه پټ دي حکم میدان کې نه ایمان اخلاص وي دوباره نکاح در باندې ماته شو ولا طلاق شو در باندې صبر وکړئ نه خدای کې ولې تاسو له وخت صبر دې کتاب ورته ښکارا کوم چې بیا دا مسعود دوباره نکاح وتړه نکاح دي غستاسي طول عمره صبر وکړئ زيبنا دا تفسير العياشي ده دا دي تاسو تفسير العياشي در سره لیکه جزء اول صفحه 201 المؤلف محمد ابن مسعود العياشي محمد ابن المسعود العياشي دا تا خپل دغه کې لیکل والله بالله كمل کلی دا وګوره دا اوله مقدمه دا اول جلد دوم جلد دی الله بنده دا پس زرګونو صفحې لري دا تفسیر مو ما ولایک لیکلی یا الله په ذات تاسو سره ګوګل ستا بل موبایل ګوګل ستا در سره ولی نه سره موبایل جرا سره کامره خلاصه کورنه نو زدالت ورنه کامره خلاصه کورنه نو غیره خود را لګیا دروغ اشیاء را طرف پیش کړي نو زسنه وجه الله بند دما په کتاب خو دي تا مکتبه ده مکتبه الفقهه په خدای قسم دي تا مسلمانانو وګ سي سره خدای وګ استاد تعالی د لیکل صبر مسلمانانو کتابخانه مدرسه الفقاهه ویني او وګ سعدي جان دا ګوګل ده کوم سن کې هغه سوي ده لیکل شوی ده دا راته وای خو ته الله باندې تو خيار د صبر وکړه چې کوم ځای کې لیکل شوی ده ګوګل ده تفسير العياشي زي اوس په دې باندې کلیکو مسلمانانو ورته وګوري ده هذا بعد نيمو خير تفسير العياشي ده لزانه تانو بيخي ده تاج خدای وکړه دا نه لیکل حدیث ابغاق نشته والله بالله كما لیکل دی الله په ذات قسم کما لیکل ځان مشر ما خبرې ته وګونی ستا باندې ابغاق نشته روایت کله طلاق شو د بخښته اوس دوباره ګور ادب خیال ساته ده 201 صفحه ده 201 صفحه اول جلده تفسير العياشي ده مسلمانانو وګسي دې زي ته وګوري دا لوی روایت له چا ناراضي عن ابي عبد الله عليه السلام دا ځان ته زور کې د شوي زر اختیار يوم احد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيه النبي عليه الصلاه والسلام سلور دي مخي غاكونا ما تسوي وان الناس ولوا مصعدين في الوادي والرسول يرجوهم صبر ودي تا كتاب واي وسراس دغه ځای کې ان دغه ځای وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي اين كنت يا علي تشيري تللی وې تا چیرې راته پرې خیوما تا كتاب واي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي اين كنت تا كتاب واي وقرب مكرسه خبرې ته بغوګ نيسي يا علي تشيري تللی وې خبرې ته بغوګ نيسي دا راته وایي ابو بکر چیرې تللی و عمر دې چیرې تللی و نور چیرې تللی ابو بکر او عمر بزله دغه بخاری درته ثابت کړم چې د رسول الله په خوا کې ولا خبرې ته وګونی سره ټول عمر دې دروغ ویلي دي ټول عمر دې دروغ ویلي دا بخاری خو به دروغ نه وای ما به دروغ ویلي بخاری ته وګونی سره دا خپل کتاب دومره متبیر کی دا خپل کتاب
اصح دا مې دې ګوره نه خپل کتاب منې نه قرآن منې نه احادیث منې اوس د هندوانو کتاب درته راوړم د سیکانو کتاب درته راوړم د یهودو د نصاراو تورات درته راوړم انجیل درته راوړم زبور درته راوړم خبرې ته غوږ ونیسه کاري صاحب خبرې ولې ورته ووایه خبرې ته غوږ ونیسه ترېنه مې نیولې کوم کتاب درته راوړم ترېنه مې نیولې خبرې ته غوږ ونیسه زه یې درښیم ما ته کوم کتاب راوښیه ګوره هغه ولې ورته وویل چې علي ته چیرې تللی وي هغه ګوره یقول رسول الله فرمایلی دي ګوره علي د ما ورور دی صحیح ده دا خو به مني دا خو موږ منو دا خو موږ منو حماسي ورور ته ګیر راغلی نو ټول پردي دي خالي بس باغفدت ته ناست دي او د ما وراثت ته ناست ته چیرې تللی ګوره اول خو دومره شرمېدلی یې چې وایي دا کتاب تا لیکلی دی اوس یې بیا خپله ومنل تاسې دومره کمزوري و کمظرفه خلق یاسته ضدي خلق یاسته نه دین نه قرآن نه پیغمبر نه اهل بیت صلوات الله وسلامه علیهم ښه زه به یوه بله خبره درته وکړم یوه بله خبره د امام علي رضی الله کتابنا لنهج البلاغین کې دا خبره درته ثابته کړله که دا خبره چې ابو بکر رضی الله عنه د تعالی کتابنا مې دا خبره په صحیح سند سره درته ثابته کړله چې ابو بکر رضی الله رسول الله د اسلام خلیفه جوړ کړی دی د تعالی کتابنا د تعالی بهترین اولنی کتاب و محادث نه مې دا درته ثابته کړله بیا منې په زور جوړ شوی ده په زور جوړ شوی ده بالکل دروغ وایه کاري صاحب یا الله په ذات قسم ګوره یو قسم حق را باندې لري دغه قرآن په رب دی ما قسم چې د تا کتاب ده او صحیح روایت ده لوی امام و مفسر او محدث دی ده له هغه نه به درته ثابته ما دې په دغه قرآن قسم کې خو تا دې په دغه قرآن قسم چې اهل باتو سره بد شوي دي که نه دي شوي دغو صحابه ورسره کړي دي که نه دي کړي په دغه قرآن دي ودا اهل بیت صلوات الله وسلامه علیهم اول خدا واوره که چیرې صحابه ورسره بد کړي وای علي رضی الله عمر رضی الله ته لور په نکاح نه ورکولی یوه خبره دومه دا له تا له ځانه جوړ کړي دي دا ټول تا له ځانه جوړ کړي دي چا وکړي ټول مذهب دې ما جوړ کړی دی یو سړی دی بیا وکړو د تا نه کتاب ما مې وکړو دا پور د ډسم ته دی دا بنده اوس عجیبه خبره ده زه چې کوم د کتاب ورته ښیم وایي دا تا لیکلی ده ګورې مسلمانانو ورونو یو دقیقه ما ته لږ وخت راکړئ زه د روایتونو درته راواخلم ګوره زه ډېره په مهرباني خبرې در سره کوم په هر خبره کې علي جان د زړه سر درته وایم د الله خاطر وکړه ګوره ما ته ځکه دی مګر د ښکاره د حدیث ولا روح کتاب را ښکاره د ځان تاسو لیکلی د په دغه کې ناس شیطان تاسو لیکلی هغه نه را ښکاره 1200 کاله مخکې درته ښکاره کوم 1200 کاله مخکې چې چا لیکلی صحیح ده داود سل کاله نو زر کاله نو 1200 کاله مخکې به یې لیکلی بیا خو بیا منې د تا په کتاب به لیکلي همدا وي ښه تفسیر القمي ودې لیدل تفسیر القمي مخکې ضعیف حدیثونه دي هغه راجګوه والله کې راجکم په والله صحیح د تعالی کتاب نبی صحیح درته ثابتوم د تا د محدثینو نبی صحیح درته ثابتوم چې د تا ملایانو دا صحیح روایت علي ابن ابراهیم القمي دا علي ابن ابراهیم القمي که ته نه منې نو ته دا 1200 کاله شیطوب دي لا نه منې دا 1200 کاله مخکې دا تفسیر د تاسو لیکلی سوی مسلمانانو دې ځای ته راسي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم سورة التحریم سم غوږ دا ګوره د تا تفسیر د بیادبي مه کوه د ژبې عفت دې وساته کله وایې تا دروغ جوړ کړي دي شیطان او پلانی سورة التحریم مدنیه آیاتها 12 12 آیاتونه لري ښه بسم الله الرحمن الرحیم دا شروع کیږي دې ځای ته اوس راسي قال علي ابن ابراهیم كان سبب نزولها دغه علي ابن ابراهيم خپل دی وای چې دغه صورت سبب دی نزول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بعض بيوت نسائه وكانت ماريا القبطية تكون معه تخدمه وكان ذات يوم في البيت نبي عليه الصلاة والسلام په کور کې و د بعضې ښځو سره چې په هغې لحظه کې له ماریې قبطیه سره و چې هغې خدمت کول لاندې دغه بلې صفحې ته ځو 300 صفحې ته راغلو حفصة فذهبت الترازيسي دي ورزة دي حفصة رضي الله عنها فذهبت حفصة في حاجة لها حفصة رضي الله عنها وقبل كار دي بارترليوة فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم ماريا فعلمت حفصة بذلك فغضبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لديغي بي بسرة وقت يركرل او اغفل حاجتي بركرل فحفصة رضي هاسي خبر اسوا راغلا وجيت قاهر الغليو ورسول الله صلى الله عليه وسلم تقول وقالت يا رسول الله هذا في يومي وفي داري وعلى فراشي تا ماريا دي ما په کوټه دي ما په ورځ کې دي ما په پرش باندې نو دي ما نوبتو یا رسول الله نو رسول الله صلى الله عليه وسلم دي تا کتاب وایي چې حیا یې جنې وکړله نو ورته ویې ویل چې ای حفصې وانا افضي اليك سرا دې ځای ته غوږ وانا افضي اليك سرا زه تا ته یو دې سر خبره کوم لا اله الا الله وإذا تأتي يو دې سر خبره کوم فقالت نعم دي ورته ویل حفصې رضی الله ما هو يا رسول الله دا السير خبر تشهد فقال إن أبا بكر يلي الخلافة بعدي لما نورسب أبو بكر مسلمانا خليفة جوړوي ثم من بعده أبوك أو لها غسب لار
له هغه نه وروسته به وایي د تا پلار خلیفه جوړېږي. فقالت من جز بل غږ دې رانیسي. د الله بنده د امام خبرې ته دې ډوز ډوز وایې. امام صادق علیه السلام دی وایي دروغ وایي دا نه دا راته وایه د ابوبکر چا امام جوړ کړی دی. هېڅ دروغ نه دروغ دلته دي دا دروغ ووایه. صبر دا وګوره. داسې مه وایه دا دې له ځانه جوړ کړی دا کتاب دا د خدای و کتاب ځانه نه ده جوړ کړی. ته چینجای فقالت من أخبرك بهذا يا رسول الله چا دې خبر تا ته درکړل؟ قال الله أخبرني الله ما ته دا خبر راکړل چې ای دې ما پیغمبر لتا نه وروسته به ابوبکر خلیفه علي د تا له نسته علي دی. اوس دا کتاب منې که نه منې؟ ښه یو دقیقه اوس راځم دا تحقیقي بحث نه منې ښه دا کتاب نه منې. ښه علي رضی الله عنه الله خلیفه او امام جوړ کړی و. خرطي څه شی؟ علي رضی الله عنه الله امام او خلیفه جوړ کړی و. علي بالکل ها شابه کله چې نبی علیه الصلاة والسلام وفات شول له دې وفات کېدلو نه وروسته علي رضی الله عنه ولې ونه ویل چې زه الله او د الله رسول امام او خلیفه جوړ کړی یم؟ ولې ونه ویل؟ ولې اعلان ونه کړل؟ کړی خو د تاسې والو نه منله. چیرې وکړل؟ تاسې اوس دروغ راته بیان کړو. ګوره خبرې ته ګوره دا دروغ ته همدغسې دروغ دې له خپل کتاب نه بیان کړم دغسې دروغ دې له خپل کتاب نه بیان کړې چې علي رضی الله عنه دې ویلي چې ای ابوبکر تا غونې شرمېدلی نه یم چې بیانونه بل دروغ بیانونه به کوم. ګوره ته یې شرمېدلی یم دا خو د تا کتابونه دي خدای شرمولي یاسته اله العالمین پسې وشرموه چې نه قرآن مني نه پیغمبر مني نه د خپل امام مني. هلته وایي زه امام صادق علیه السلام دا د تا شپږم امام د که نه مني په هغه باندې کافر سوی یې. نو هغه دې په دې کتاب کې درته وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم علي مني تا نه منم او نه دي دا دروغ منم. نو ما خو نه دي درته ویلي چې ما ومنه او رب دې په سترګو ړوند کړه. ما درته ویلي چې ما ومنه د خپل کتاب دې ومنه د خپل د امام خبره دې ومنه. ځانه جوړ کړي تا دې خدای وکړي چې دا تا نه ده جوړه کړې. بېغیرته مردګاوي کنجري یره دي د شیطان دا مخ دي د شیطان ځان سره دا یو فرعون دی یو شاداد دی یو نمرود دی یو بېغیرته یو شمر دی یو یزید دی. په یزید باندې دې ملعنت دي یزید په پلار باندې دې ملعنت دي. زه په ټول عمر په دې اهلیبیاتو تاسې یو ښځه ونر وغیم تاسې خور مور وغیم د بېغیرتو. اوس غږېږه په مخ زړه مې تنګ شو زړه مې دغه غواړي چې تا ته کنځا وکړم. خامخا به علي رانه خفه شي. دا داسې ښه دلیل دی ووایه داسې ښه دلیل دی راوړه. زه د تا کتابونه درته ښکاره کوم قرآن درته ښکاره کوم. د الله بنده چې نه پوهېږي خو وایي چې زه نه پوهېږم په کتاب نه پوهېږم. تا په درواغو نه پوهېږم. ته ما کله درواغو ته واړی کله بیا ته واړی بېغیرته انسان. ټیک ټاک ته ناست ټیک ټاک باندې بس شیعه کافر دی او شیعه کافر دی. تکبیر الله اکبر ولله الحمد. आवाज مرانغه مؤمنانو نعره تکبیر الله اکبر ولله الحمد. و دې الله بنده په دې سر کې دغه سړي وویل چې ما ته مې خاندان ته تربیت نه ده راکړ. تاسې پوه شولاست چې دا خپل خاندان نه لري مور و پلار نه لري. بالکل دا د متعې په میدان کې پیدا شوی دی د صغې په میدان کې پیدا شوی. بېشک تاسو وایئ چې ولې دغه سړي په خپله خپلو مسلمانانو وویل کې ونیوي چې ما ته خاندان او مور و پلار دا تربیت نه ده راکړې دي کنځلې کولو. بالکل اوس یې کنځلې وکړې که یې ونه کړې نو معلومه خبر ده چې دې نه پلار معلوم ده نه مور معلومه ده. الله اکبر بېشک ما دې خبر باندې والله که پوه شوئ که فکر وکړي په خدای نارې تکبیر به بل هم پسې ووایاست. دغه سړي په خپله خولو وویل چې ما ته مې کورنۍ مور و پلار دې کنځلو تربیت نه ده راکړی. اوس یې کنځلې وکړې که یې ونه کړې نو معلومه خبره ده چې دا ولد زنا و. دوی مور و پلار نه درلودل مور و پلار یې نه و ځکه دوی ویل چې ما ته مور و پلار دا تربیت نه ده راکړی. کنځلې یې وکړې که یې کنځلې نه وی کړې موږ به ویلي اوس مور و پلار یې تربیت ښه ورکړی ده. خو لیکن اوس یې کنځلې وکړه نو معلومه خبره ده چې نه پلار معلوم و نه مور معلومه.